سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پاکستان په اړه جالب راپور لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د انصاف ګوند غړیو چې اوس مهال د پاکستان حکومت د دوی په لاس کې دی او عمران خان یې مشري کوي، د زما بدن زما خوښه تر شعار لاندې یو پراخ لاریون پیل کړی او غواړي چې په خپله خوښه د ګرځېدو حق ترلاسه کړي. تر اوسه د پاکستان په لویو ښارونو لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې یاد لاریون روان دی چې ګډونوال یې د پوهنتونونو ښځینه زده کړیالانې، نڅاګرې او د پاکستان د انصاف ګوند غړي دي. د زما بدن زما خوښه لاریون ګډونوال سړکونو ته راوځي او د عامو خلکو مخکې د بدن ځانګړي غړي نندارې ته وړاندې کوي او د پاکستان د لویو ښارونو پولیس هره ورځ ورسره لاس او ګریوان وي، خو د نوموړي حرکت مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا چې حکومت تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په یوه اسلامي هیواد کې د دغه لاریون او نامشروع غوښتنو مخه ونیسي. خلک شکمن دي چې دا حرکت د پاکستان د حکومت پر خوښه پیل دی. اکمل الغاري د نوموړي حرکت یو تنغړی او د پاکستان د انصاف ګوند د سکهر ښار مشر دی. هغه د اسلام آباد په ښار کې له خپلې ملګرې سره موټر کې ناست او له فیسبوک یې لایف خپور کړ. الغاري حکومت ته وویل چې له خپلې ښځې سره په ښار کې په خپله خوښه ونشي ګرځېدی، نو دا به څه ژوند او څه ازادي وي.